ټیک شو تاسو ویل غواړئ تاسو زموږ دا وینا د پوښتنې چې زه نن پکې د تیار یم زه مولا چې صاحب تاسو ټول بهر شئ ټول بهر شئ تم ټول ته بهر شئ. السلام علیکم قدرمن کتونکو صابر جان ما د بډبېری په ډي آر سی کې ډیره اهمه مسله مخې ته راغلې وه چې یو هلک خپلې ښځې له طلاق ورکولو. دغه مسله کې بیا څه فیصله وشوه او د دغې مسلې حل بیا سره ووتو. تاسو دا ویډیو ګورئ نور ملګرو سره هم شیر کړئ. که تاسو هم چېرته د جیدات په مسله کې یا د کورنۍ په هر یو مسله کې ککړ یې نو د بډبېری ډي آر سی سره رابطه وکړئ او خپلې مسلې مفت حل کولی شئ. خوشحاله اوسئ. قابل هستی ده مونږ ټول د په مشورو زو ستا په معاملې کې خو زمونږ نن ځکه چې نه کېږي بس ډېره خواري مو کا چېره خو چې کور هم نقصان سیټ ته رسي هلک هم باقي نه کېږي نو مونږ پکې فیصله د طلاق ورکوو که نه. خو مفتي صاحب وایي چې شریعت کې یو طلاق په ورکړي دوه بله نه ورکوي. که دې کې هم دننه چې دی نو راضي بازي کېده بیا هم انسان دی 3 میاشتې ټایم دی مفتي صاحب که نه نور به خپله واقع کېږي بیا که 3 میاشتو کې د دواړو غوښو خوټي د کني نو په خپله به ختم شي. خو شریعت کې بیا یو طلاق دی څوک ووایه ما په دا یو خبره مې راغله ځکه چې نی کور کېږي نو بچې زه به پرې مخکې لاړه شم چې کله مې وس پیدا شي زه به عدالت ته لاړه شم. طلاق دا څه چې طلاق دې نه ورکوي همداسې دې پرېږدي نه زه طلاق دې نه غواړم بس ټیک ده نه دې نه مې تلور غواړي نه زما لګي او بس زه به پرې عدالت ته لاړه شم جي چې کله مې وس پیدا شي. بس ستاسو ټیک دې نو څه مشرانه غوښتي دي که نه او سر سم کړي دي سر بس همدې حد ته عدالت کې به ته څه شي زما راځي بس زه دا وایم چې ما ته لور کې نه ولیده نه عدالت ما ته خو عدالت لږ ووایي چې عدالت کې ته څه غواړې څه زه د لور کور جوړول غواړم. نه نو چې لور له اختیار ته نه ورکې بالکل هغه نن مې نه دراوست دا دونه نه که نه لور له به ته اختیار ورکې زندګي هغه تېري ته خو نه تېری که نه څه موده پس به ته هم نه دنیا کې زه به هم نه یم هغه به وخت تېرېږي بیا به څنګه وخت هغه سره تېری نه نو عدالت کې ګوره عدالت کې به څه غواړې ته بس زه دغه خبره مې درته وکړه که نه چې دغه خبره ده که چېرې کور نه جوړېدو بس دا وایي چې پینډینګ یې وساتې که نه بالکل زما د لور څه کور نه وړم دې کې تاریخ لږ بدل کې خیر دی تاریخ بدل کې فیصله مو سناوه خیر د ماشوم د بډبېرې باقي د دې ماماګانو ته مونږ لاړو هلته کېناستو چې ستاسو دا جنې وخت نه تېروي 4 ځل دا بغیر تپوسه ووته ما د صاحب په پلن د دې ځای نه بوتله بیا هم زه تر اوسه پورې په هېڅ په دې خبره پوه نه شوم بیا هم دا لاړه د کوره ووته تاسو ویل غواړئ زموږ دا وینا د پوښتنې چې زه نن پکې د تیار یم زه مولا چې صاحب تاسو ټول بهر شئ ټول بهر شئ ټول ته بهر شئ. او د نری لور ده دا واده شوه د واده په 3 ورځ باندې د ښځو د خاوند تنازع پیدا شوه بیا جینۍ لاړه کور کې کېناسته بیا په 2 ورځ باندې د کلي مشرانو راوسته خو لنډ دا چې یو میاشت چې 4 ځل کور کې کېناسته بیا د هغې نه پس جینۍ کور کې قسم وخوړو که زه ما ته پلار وویلې چې ته واپس دغه کور ته لاړه شه نو ما سره یو دا علاج دی چې تماشه راوالم او ځان ولم. دې حد ته ورسېده چې په هغې کې هغې ایس پي صاحب ته درخواست ورکړو ایس پي صاحب مونږ ته فارورډ کړو هغې کې مونږ جینۍ هم روغوسته د هلک پلار هم روغوستو هلک هم روغوستو جینۍ هم روغوسته جینۍ یو قسم او ضد وکړو چې زه هېڅ قسمه د سره کور ته نه ځم. بیا مونږ په هغې کې ډېر زیات سوچ وکړو جینۍ هم راضي کړو خو نه راضي کېده خو لحاظه دا شیز نقصان ته رسېدو نو په هغې کې جینۍ ته کوم چې د هلک حق مهر و هغه هم د جینۍ نه واخیستو سونه وه عام هلک ته واپس کو حق مهر د جینۍ د کور چې کومه د سونې انګوټي هلک سره وه عام د هلک نه انګوټي واخیسته هغه ته هم ورکه کومه د جهیز سامان چې و هغه د جهیز سامان مونږ څه چلو کو د هلک نه واخیستو او جینۍ ته واپس کو او طلاق پکې وشو دواړو په رضامندۍ باندې